قدرمنو عزتمنو نن سبا چې هر طرف ته ګورې مسلمانان په یو مشکل په یو آفت کې مبتلا دي. ایسو وخو بارانونه ول، طوفانونه، سیلابونه ول، د هغه څه مخکې زلزلې ولې، او اوس بیا چې ګورې هر طرف ته روډونه سړکونه بند وي، جام وي، او د زلزلو جټکې هم پسې را روانې دي. دا ټوله موږ ته دا دعوت راکوي چې موږ ته پکار ده چې انفرادي او اجتماعي توبه وباسو. که څوک غلط کاروبار کوي، که څوک غلط عملونه حرکتونه کوي، که د چا معاشرتي ژوند خراب وي، معاملات خراب وي، دا ټوله توبه وباسو، د الله په حضور کې سر پر سجدو کو استغفار ووایو. او هر مسلمان ته پکار ده چې روزانه 314 واره لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین دا آیات ووایي. درې واره سورة فاتحه او سورة اخلاص یعنی الحمدلله او قل هو الله احد دا ووایي. 314 واره حسبنا الله ونعم الوکیل دا ووایي. 41 واره یا حی یا قیوم دا ووایي. 314 واره فدعا ربه انی مغلوب فانتصر دا ووایي. باید هر مسلمان روزانه دغه اذکار ووایي، په ژړا ژړا الله ته توبه وکاږو چې الله دې زموږ ګناهونه را معاف کړي او دغه تکلیفونه، مصیبتونه، مشقتونه دغه د مسلمانانو څخه لرې کړي او یو پر امن او خوشحاله ژوند ورپه نصیب کړي.